اوس به د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د هغه لږ شان تذکره وکړو او د هغه یو کرامت نیم به ووایو چې دا څنګه انسان و حضرت علي رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي او بل د نبی علیه الصلاۃ والسلام زومو حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هغې خاونو او د حضرت حسن او د حسین رضی الله عنهما هغې بابا او حضرت علي رضی الله تعالی تاسو ته وایو چې صحابه کرامو کې هر بهترین صفت موجود و یو صحابي هغه په یو صفت کې زیات مشهور و لکه فرض کړه سړي یو لس شاګردان دي که نه هر یو قابلي او ته وایې چې دا افاقه دا په بایو کې ډېر ماهر دی دا بیالوجي والی دی دا کیمسټري والی دی دا میتھمیټکس والی دی نو دا ټول په دې نورو سبجیکټونو پوهېږي دی په میتھس هم پوهېږي او دی په کیمسټري هم پوهېږي خو هغه په کیمسټري کې مشهور دی چې ډېر تکړه دی دا په بایو کې ډېر مشهور دی او دا په میتھس کې ډېر زیات مشهور دی دغه شان د نبي علیه السلام صحابو ټول صحابه کرام صداقت والو ابوبکر صدیق صاحب هغه مشهور په صداقت کې ټول صحابه کرام هغه عدالت والو د حضرت عمر عدالت ډیر زیات مشهور ټول صحابه کرام حیا او سخاوت والو او حیا او سخاوت د حضرت عثمان صاحب هغه ډیر زیات مشهور اوس ټول صحابه کرام هغه شجاعت والو او ټول نه زیات بهادری او شجاعت ته چا مشهور حضرت علي رضی الله تعالی تاسو ته پته شته خیبر چې کله فتح شو که نه مدینه منوره کې خیبر و د مدینې منورې په شمال کې تقریبا 300-400 کیلومتره فاصله کې 300-400 کیلومتر دی یو علاقه د هغې ته خیبر وایي په دې کې یهودیانو دا چې فتح شو کله که نه د خیبر د قلعه چې کومه دروازه وه هغه به څو پهلوانانو په شریکه ورته زور کو کلاوله به یې صرف څو پهلوانانو به ورته زور کو د کلاوېدو دپاره هغه به یې کلاوله قلعه وه ټولې علاقې قلعه وه د هغې دروازه وه او چې کله خیبر فتح کېدو که نه او صحابه کرامو ته ډېر تکلیف او حضرت علي رضی الله تعالی عنہ داسې کار کړی و که نه چې خیبر قلعه هغه دروازې ته ورسېدو که نه هغه په یو لاس باندې داسې راویسته د یخ نه او داسې ورته ور وغورځوله دونه زورور سړی و چې کله به دی میداني جنګ نه دی میداني جنګ ته چیتو د قد نه چیتو میداني جنګ ته به یې ور ودانګل که نه په جنګ کې او یو چغه به یې واله د تکبیر الله اکبر یو چغې به یې واله د هغه د چغې د وجه په زرګونو خلکو باندې رپرپی راغی دونه خطرناکه چغې به یې واله دومره زورور و د هغه شجاعت ډېر زیات مشهور و نو د یو صداقت مشهور دی د بل عدالت مشهور دی د بل سخاوت مشهور دی او د بل شجاعت مشهور دی صحیح ده علي رضی الله تعالی عنہ دا بهترین صحابي دی او ډېر زیات لوی عالم دی ښه دونه لوی عالم دی یو ورځ داسې کار وشو چې سحر ماسپښین د مانځه نه پس کېناستو که نه او صورت فاتحې تفسیر یې خلکو ته کوو د ماسپښین د مانځه نه پس کېناستو او د سحر اذان وشو هغه صرف د بسم الله الرحمن الرحیم کې چې دا بې د دې تفسیر یې ختم نه کړو او بیا قرآن من کو یاره زه نشم کولی دا به کله سر ته رسي او ټول کمال په دې با کې دی په یو با باندې لګي او د سحر ده دونه علم ورسره او بیا یو دعوه کړې وه ډېر عجیبه وایي که ما د صورت فاتحې د الحمد وللضالین پورې که د دې تفسیر مې ولیکو وایي څوک په اویو اوښانو باندې هم د پاسه رانه وړي دونه کتابونه به ترې جوړ شي ما چېرته صورت فاتحې تفسیر ولیکو نو په اویو اوښانو باندې به مو څوک رانه وړي دا حضرت علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي ډېر لوی صحابي و او ډېر زیات په هغه خلکو کې و چې هغه اولین چې کوم خلک و که نه د دین اسلام په هغې کې وړومبی ایمان راوړی په هغې خلکو کې و که نه حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات تکالیف هم برداشت کړي دي او ډېر زیات محنت هم کړی دین اسلام دپاره ډېر زیات لوی عالم هم او ډېر زیات بهادر هم خیر خو د هغه په کراماتو باندې لږ بحث کوو یو دوه کرامات یې وایو لومبی کرامت دا دی چې ورځ یو قبر ته ورغلی و که نه مقبرې ته څنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ واقع وه دغه شان د ده واقع هم ده پیره مقبرې ته تللی او صحابه کرام ورسره وو او هلته السلام وکړه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته هلته یو نوجوان و د هغې د قبر نه اواز راغی وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته یا امیر المؤمنین علي رضی الله تعالی چې کله بادشاه و دا د هغه زمانې خبره ده ای امیر المؤمنین په تا دې سلامي نو هغه حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې موږ د خپل خبرونه ووایو که تاسو راته خپل خبرونه وایې
قبر نه ورته آواز راغی ته راته خپل خبر ووایه چې دغلته څه حالات دي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل دلته چې ستاسو کوم مالونه وو هغه تقسیم شوي دي، ستاسو چې کوم کورونه دي په هغې کې ستاسو دشمنان اوسېږي اوس، او ستاسو چې کوم مال و دولت و هغه تقسیم شو، ستاسو هغه داسې هغه هر څه سره دا چلو شو دا چلو، ټول حالات یې ورته بیان. بیا ورته ستاسو څه خبرونه دي؟ هغې ورته یاره زموږ کفنونه وایي دونه زاړه شوي دي چې وشلېده، زموږ پوزه هغه چینجو خوړلې ده، زموږ سترګې د هغې چې هغه کم اوبه وې هغه رابېدلې دي په اننګو باندې، او موږ ختم شوي یو. خو دونه خبره ده چې موږ څه مخکې لېږلي وو د خپل ځان لپاره نیک اعمال، د هغې صله نن موږ ته میلاو شو. نو دا کرامت د حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې مړو به ورسره خبرې کولې. دغه شان دا کرامت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تاسو هغه پوره واقعه تېره شوې د هغه مې تابل اوس ویلې وه. یو بله ډېره عجیبه کرامت د حضرت علي رضی الله تعالی عنه، حضرت علي رضی الله تعالی عنه د حسنینو سره ناست و، د حضرت حسن سره او د حضرت حسین سره رضی الله تعالی عنهما بچي و دواړه. دوی ناست یو سړی و اخوا طرف ته، هغه دعا غوښته، په شعرونو کې وی چې ای دا حاجتمنده ضرورت او حاجت پوره کوونکي ذاته، ای هغې ذاته چې هغه نه اوده کېږي، ای هغې ذاته په هغې حالت کې ټول خلک اودی په هغه باندې خوب نه راځي، ای هغې ذاته چې په خپلو بندګانو باندې ډېر مهربانه دی، ما نه دا غلطي شوې ده او دا ما ته معاف کړه. دونه بهترین شعرونه وي، دونه بهترین. حضرت علي رضی الله تعالی عنه دا سړی ماله راولې لږ دا څوک دی چې هغې راوستو، هغه په دې یو طرف باندې نه دی، په دې یو طرف باندې پالج والی و، کوږ را روان و. موږ به ووایو په خپله ژبه کې د یو طرف کمانې ماتې شوې وي امیر صاحب د یو طرف کمانې ماتې وي. سړی راوست، هغې ته څه تکلیف دی؟ وایي دا ګورې نه دغه تکلیف دی نو. وایي دا څه مسله دي، څه ده مسله، څه غلطي ده نه شوې ده چې دا چل سره شوې؟ هغه ته یو ورځ داسې کار وایي زه ډېر زیات خطرناک سړی وم، ګانې بجانې او د دې څیزونو نه نه قلارېدم، د ډول سورنا نه او د ګانو بجانو نه او د دې میوزیکونو نه. وایي پلار راته وایي چې بچي دې څیز نه قلار شه دا کار ښه نه دی. او ما دا خبره نه منله، نه یې منله. بس وایي هغه ډېر قار ورغېسته، حرم شریف ته راغی او ما ته یې خیرې وکړې. هغه لا خیرې نه وي ختمې کړې، ما سره الله دا چلو خپې لاس مې شل شو، یو طرف مې شل شو. نو بیا داسې کار وشو چې ما هغوی چې زه تباه شوم، زه لاړم، زندګي مې برباده شوه. وایي رالم په هغه پسې مینت مې ورته شروع چې اوس ما ته دعا وکړه. بس وایي ټیک ته دعا به راته وکړم، بیا به نه کوم داسې غلط کار، خو اوس راته دعا وکړه، اوس واپس ټیک شه. وایي هغه ما سره واده وکړه او ما رضا کړو په زور باندې چې ما ته به ته دعا کې. نو بیا هغه چې کله حرم ته ما رالېږو د دعا دپاره، حرم شریف نه خو بیا راووتو کور ته راغی که نه، نو دی پسې کور ته راغلی و ډېرې ورځې پس چې یاره ما ته دعا وکړه چې اوس ټیک شم. ان نه رضا کېدو، ډېرې ورځې به پسې دی تلو. یوه ورځ هغه رضا شو، بس چې رضا شو ځم حرم ته تا ته دعا کوم پلار ورته وي. وایي ما په خپل اوښ باندې کښېنو، په خپل اوښ باندې مې کښېنو، هغه زما د دعا دپاره راتلو، تا ته به خامخا دعا کوم چې ته ټیک شي. هغه اوښه هغه داسې اړي شانتې وکړه، بس چې منډه یې کړه رانه، بس پلار مې ترې پرېوته او سر یې ګټې ته ولګېدو، لاندې چې ګټې ته یې سر ولګېدو را پرېوته د اوښ نه، هغه ایسته مړ شو. نو اوس زه الله ته وایم چې هغه کوم زما د دعا هغه ځای و هغه خو راله تا خراب کړو، اوس ته داسې کار وکړه چې اوس زما براه راست دعا قبوله کړي، زه ټیک شم. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل چې ټیک ته هلته ودرېږه، 4 رکعته نفل یې وکړه، هلته کېناستو نفل یې وکړه که نه حضرت علي رضی الله تعالی، بیا دعا وکړه. هغه لا دعا نه وه ختمه کړې، سړی الله جل شانو جوړ، سړی الله جل شانو په هغه مجلس کې جوړ. بیا حضرت علي رضی الله تعالی فرمیل که تا قسم په دې خبر نه وی خوړلی چې زما پلار زما نه رضا و او دعا ته تلو، نو ما به تا دپاره چېرته دعا نه وی غوښتې. د پلار دونه لویه مرتبه ده، هغه خبره منل، د هغه اطاعت کول د ښه خبرو. داسې پکار چې انسان داسې کوي. دا صحابه کرام دي ډېر لوی خلک دي چې هغوی د خپل شجاعت او د خپل امارت او د خپلې مشرۍ د هغې باوجود د کراماتو خاوندان دي، بهترین خلکو په مخ ته ځمکه باندې. اوس هم څوک وایي صحابه ښه خلک نه دی، څوک ښه خلک دي؟ بس پکې ده دوه واقعې مې ته بیان